چې مینه یې غوښته مینه یې کوه مین په مینه وو فضل هغه زړونو کې دا چا ور لګولی دی. تصور صاحب تاسو وختي هم یو څه یو کتاب زه وایم ښه تصور دا ده چې مشرم ناست دی وخني سره وجنې چې څه الله بلا دې راته ووایي خلک یې په ما چې په خندا دې راته ووایي وجنې چې څه الله بلا دې راته ووایي خلک یې په ما چې په خندا دې راته ووایي مونږ ای لو یو ته یې خوله جوړه کړې وه غرق دې کړو تباه دې کړو ماما دې راته ووایي. تقریبا ډېر وخت مخکې به په جلسو کې ما اکثر نظمونه وي نو د عوامي نیشنل پارټۍ یو نظم یو څو شعرونه مې رایاد شول خاص کر سلیم بھائی ته یې ډالۍ کوم هغه به ما ترانم کې وي هغه د هلکوالۍ دور و نو اوس هم کوشش کوم. بابا په وخت د ځن کدن کې ډېر په سلګو جړلي نه بابا په وخت د ځن کدن کې ډېر په سلګو جړلي نه نیشنل پارټي پښتون ستا دا ستا دپاره یې پرېږدمه بابا نارې وایي په زوره پښتونه وپېژنه ځان دغه هواز راځي د ګوره پښتونه وپېژنه ځان دا د باچا د خولې وینا ده غریبه تا پې پویومه نیشنل پارټي پښتونه ستا دا ستا دپاره یې پرېږدمه. مننه. دا یو غزل د سره ډالۍ کوم زمونږ د زړه سرونو کې دا چا اور لګولی دی زمونږ د زړه سرونو کې دا چا اور لګولی دی او بیا خار د ګلونو کې دا چا اور لګولی دی او زه پکې شلېدلي ګریوانونه لوپټې وینم زه پکې شلېدلي ګریوانونه لوپټې وینم د چم په چینارونو کې دا چا اور لګولی دی او بیا د چا ماشوم بچي د لاس نه بسته پرېوته بیا د چا ماشوم بچي د لاس نه بسته پرېوته او جاړي چې سکولونو کې دا چا اور لګولی دی او هغه ګل درې چې د ګلونو نه به ډکې وي هغه ګل درې چې د ګلونو نه به ډکې وي اوس په هغه غرونو کې دا چا اور لګولی دی او ما پکې د پیغلو د منګو ټوټې لیدلي دي ما پکې د پیغلو د منګو ټوټې لیدلي دي د ښکلو ګودرونو کې دا چا اور لګولی دی او چې مینه یې غوښته مینه یې کوه مین په مینه وو چې مینه یې غوښته مینه یې کوه مین په مینه وو فضل هغه زړونو کې دا چا اور لګولی دی.